نو زمونږ د علاقه داسې شو ده چې داسې کسان په موږ مشران راغلي چې هغوی د خپل کور مشري هم لا نه ده کړې. د هسپتال ته په دې 8-9 میاشتو کې خو لا تش راښکاره شوي هم نه دي. هغه یو پکې وایي چې چېرته د صحت سودا ورته میلاو ده که نه. هغه پرون زما سره یو دغه راغلی وه که نه واقعه. پرون زه رالمه کیجوالټۍ ته. په کیجوالټۍ کې انتهایي دغه و که نه رش و. اوپیډیانې پاوکم په 12 بجې یا 12 بجې هغه فاینل فیګر خو ما ته نه دی معلوم. اوپیډیانې بندې وې. موږ لاړو دغه ته ایمرجنسي ته. ایمرجنسي کې یو ډاکټر ناست و د خوازخېلې په سیول او په سی هسپتال دا وخت د دې سی دغه ورکړله هغې وله ورکړله درجه. نو هغه ته دومره پیشن و دومره دغه پې و رش پې و چې هغه به مریض اورېدو نو خو ډایرکټ پې ورته دوايانې لیکلې. نو ما یو سوال وکړو چې ډاکټر صاحب لکه 2 نیم منټ کې خو چې کمپیوټر لم تشخیص ورکړي نو هغه نه رالي. تا دا مریض څنګه واورېد او تا د دوايانې نو دا خو د انساني زندګۍ سره زیاتی دی. هغه ډاکټر ډېر صحیح موقف ماله راکړو. هغه وی که زه حقه خبره کوم نو کیدای شي زما ځای دغه شي که نه چترال شي. هغه وی چې دا کم سامان دلته تینې دا ما په ذاتي روپو ځان ته هغه راوړی دی. نو بیا موږ هغه ما د خوازخېلې د هسپتال چې کوم دغه دی د هغه سره رابطه وکړه د هغه انچارج. هغه وی چې سهار به په دې کې کینو خو د بدقسمتۍ نه چې په دې ملک کې خو داسې وایي چې موږ به کمیټیانې جوړې کړو او موږ به دغه راوغواړو ډاکټر. خو مین زموږ د هسپتال ایشو چې دا هغه د ډېر وخت نه یا سیاسي ښکار شو دی یا نورې وجې. وجه زموږ په هسپتال کې دا ده موږ ته د دې نه دا پته ولګېده چې د دلته کې چې کوم دغه شوی دی که نه پوسټینګ هغه 72 دغه دي که نه ډاکټران دي. 28 پکې دا وخت شته او نور پته نه لګي چې چېرته تللي او چېرته نه دي یا سین وړلي یا په سیاسي بنیادونو د هغو دغه شو دی ټرانسفر شو دی. 28 کې چې کم هغه سپیشلیست دغه دي هغه ډاکټران دي کم سینیر دي هغو د بدقسمتۍ نه شپې ته دغه شوي دي په دغو دغه چې دا هغه تعیناتي هغه د شپې کړله او د ورځې هغو ځانه پرایویټ کلینیکونه کوي. نو یو په دې خبره باندې هم موږ ته ډېر زیات دغه دی هغه یو افسوس دی. دویم دغه هغه ایم ایس صاحب چې کومه هغه لهجې زما سره دغه کړه زه د هغې ډېر دغه کوم که نه هغه مذمت کوم ځکه چې هغه وایي چې سیول سرونټ ورته ما ووایي نو هغه وایي چې زه تا ته جوابدeh نه یم ځکه چې زه په خپل هسپتال ته 3 پیرې راغلی یم هیلث د منسټر نه او د هغه ډي ایچ او صاحب نه دا دغه کوم که نه مطالبه کوم چې زما د هسپتال چې کم دغه ډاکټران دي که نه 72 دا څه شو دا په سیاسي بنیادونو باندې ووتل او که نه دا په ډیپارټمنټلي بنیادونو باندې هغه د دې هسپتال کې نشته. زما نرسان هم ما ته ښکاري چې هغه نرسان چې کم دلته دا وخت د دې هسپتال نه دغه هغه تنخواه علي نو هغه دلته کې هغه نشته. بیا زموږ سیاسي مشران دا وخت ډېرې لویې دعوې کوي. یو پکې د هیلث دغه هم دی فوکل پرسن هم دی او چې کله دی د هیلث دغه شو فوکل پرسن شو نو ما وی چې که په نور ځای کې چېرته هغه راځي هغه یو انقلاب راځي او که هغه نه رخکېږي راځي خو د خوازخېلې هسپتال له به ډېر څه وکړي. نو د خوازخېلې د هسپتال خو فلحال دا یو دغه دی هغه یو ریزلټ دی چې د 72 نه یې شی راوست دغه لکه نه هغه یو 28 له او که دوی وایي چې دا موږ نه دی راوستی نو په کار دی چې یو 15 منټه ټایم یې ویستی وی خوازخېلې هسپتال ته راغلی وی. یو خو جي ګوره د سوشل میډیا صفایي ده چې سوشل میډیا راولي او هر څه ټیک دي. زه قسم خورم ایم ایس صاحب هم نن دا خبره وکړه چې زه خپل موقف په میډیا ځکه نشم ورکولی چې زه د حکومت دغه یم نوکر یم. نور د خوازخېلې هسپتال کې د خلکو سره چې کم زیاتې روان دی د غریبانانو سره او هغه دا وایي هم د دې ذموار خلک دا خبره کوي چې دا اواز به سیاسي خلک اوچتوي د اسمبلۍ په پلور به یې اوچتوي د هیلث دغه سره به یې اوچتوي د منسټر سره. خو د بدقسمتۍ نه دا وخت موږ د نمایندګۍ نه دغه شوي یو که نه محرومه شوي یو ځکه چې که هغو د علاقې د سماجي دغه په شان کار کولی نو هغو به 15 منټه هسپتال له ورکول او چې د هسپتال کمې دغه مسلې دي که نه جرنل مسلې دي د هغې لپاره به ډېر زیات دغه کول که نه کوششونه کول. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم. دا د چودري صاحب ټلیفون وکړو دلته یو ډاکټر صاحب دی چې هغه سره خبرې بې خونده وکړې. بهرحال موږ رالو و هسپتال داسې مثال دی لکه د کنډرو. زه پکې ذاتي مې یو ډاکټر له ورغلم بیمار وم نو هغه ما ته داسې دوایي لیکلی چې هغه ته ما ته یو مسله ده هغه چیټ را سره موجود هم دی
او دویمه خبره دا ده چې الله پاک خفه شي نو یو ظالم مشر پسې راولي. نو زمونږ د علاقه داسې شو ده چې داسې کسان په موږ مشران راغلي چې هغوی د خپل کور مشري هم لا نه ده کړې. داسې چې ته وګورې د دې زمونږ نه تیار سکیمونه د دې سړکونو دا لاړو، دا بایپاس لاړ، بل د هسپتال ډاکټر حیدر صاحب منظور کړی و هغه لاړ، او کالج لاړ. لکه د دې یو کالج نه دونه یو مسله جوړه شوې ده زموږ یو وړوکی کلی او بابو کلی، هغې کې د جنکو سکول چې دی ډاکټر حیدر صاحب جوړ کړی او دغه د هایر سیکنډري د جنکو. اوس دا یو دغه دی نو دا کسان لګیا دي ځکه چې هغه خو د خپلو سیولونو نه د خپلو مزو نه دي وزګار. دلته هسپتال ته په دې 8 میاشتو کې خو لا تش راښکاره شوي هم نه دي. هغه یو پکې وایي چې هلته د صحت سودا ته میلاو ده که نه. نو بس دا زموږ بدقسمتي ده چې داسې قسمه خلک په موږ راغلي چې دا خبره دوباره کوم چې هغوی د خپل کور مشري هم نه ده کړې. نو داسې د 7 لاکه خلکو مشري به څنګه وکړي؟ الله پاک دې په موږ خپل رحم وکړي او دوی ته دې په خدای په اړه کې وروځي چې د خپله ذمهواري سنبال کړي. او دا ډېر وړوکی هسپتال دی، په دې خو زموږ دا ضرورتونه نه پوره کېږي ځکه آبادي ډېره سیوا ده. بل په دې کې ډاکټرانو دوی وضاحت وکړو، نو یو ډاکټر صاحب ورته وایي چې ته د پیر په ورځ راشې زه به جواب درکړم. او دته پکې د یو ډاکټر صاحب هم وایي چې یاره زه یو خان یم. نو مطلب دا دی چې داسې خانان مالان یې راوستي